ضرور. قدرمنو اوریدونکو او له ډنمارک څخه د افغان غږ د راډیو تلویزیون مینوالو سلامونه او درناوی وړاندې کوم. زه یوسف هیواد دوست یم او د خپرونې مسؤله فیضیه هوسا او د خپرونې ټول کارکوونکي تاسو ته سلامونه وایم. د کونړ سیند سره یو عزیزانو، زه فکر کوم چې برحقه د هغو کسانو چې په افغانستان کې او په ټول نړۍ کې د کونړ مشاعره نیوله، د کونړ د سیند په یاد مشاعره نیوله او د کونړ د سیند د عظمت او تاریخي ارزښت په باب یادونې کولې، سیمینارونه او غونډ ذهنن عملا ګورم چې واقعا دا ښکلا تاسو وګورئ. زه هیله لرم چې کامرامین زموږ دا ټولې برخې واخلي که نه، دا غرونه او دغه برخې دا د دې ښایسته کونړ د نورګل د سیمې دا برخه چې تاسو ګورئ ډېره ښکلې ده عزیزانو. سلام علیکم. نو جوړ په خیر، سیات ښه ده، خیرات دې جوړې څنګه سیات ښه ده، جوړې څه دې ځای نوم دې څه دی؟ زما نوم ساحل. ساحل د ته راځه ساحل جان وړاندې راشه لکه دا د سیند غاړې ساحل ته خو به لاړ شو که نه، یو ساحل خو ته یې که نه. ښه نو څو کلن یې او څه کار کوې؟ زه داسې 20 به یم. 20 به یې. د تا سره خبرې نه کوم، ځوان سره معلومات نه لري د دې تاریخ. ها پار سره چیرته د کور دی؟ زما کور همدلته دی. وړاندې ده نورګلی. او څه خبرې دي، څه کونړ دا سیند هر وخت همداسې که څنګه؟ هو هر وخت همدغسې ټول کار نه کار ځینې کې وچېږي کمیږي. ها بس نو یاره زرګی ډېره زیاته مننه تا نه، خوشحاله اوسې او اوس به زه دا نورې مرکې وکړم، ته موږ ته څه خبره لرې؟ موږ له څه خدمت یې. خدمت دا دی چې بس دلته دا خپل مکتبونه فعاله کوي که نه، او کتابخانې جوړې کوي او د دې نظام په ارتباط څه وایي چې دا نظام څنګه ده؟ دا نظام یعنې مرګ ژوبله نشته ده؟ نشته نشته دی. مخکې چې مرګ ژوبله ډېره وه. ښه اوس اوس قلاري ده. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ، بس ژوندي اوسئ، تاسو لاړ شئ. بس قدرمن دوستانو، زه به دغه سیمونه تاسو سره د خپل دغه شریک کما او وګورئ دلته دا نور عزیزان دي چې له ټولو سره به د خپلې خبرې شریکې کړو. سلامونه، جوړ په خیر، صحت مو ښه ده، خیریت ده، څنګه هستئ؟ صحت مو، سلام علیکم، جوړ په خیر، څنګه؟ دا خو داسې ځوانان مې لاسته راغلل د کونړ د سیند په غاړه. ښه اوله خو به یې تا نه راپیل کړو. سلامونه، جوړ په خیر، ته خو دې دا ځان راوپېژنه. زه محمد بلال پښتون زه یم او د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ اوسېږم. ښه نورګل کلي د کوز نورګل. او تاسو؟ زه محمد یاسین د صاحب ولي زه یم د کوز نورګل د سیند غاړې اوسېدونکی. ډېر اعلی، یعنې تاسو اصلي اوسېدونکي یاستئ د دې ځای که نه د بل ځای نه دلته راغلي یاستئ؟ ښه ډېر اعلی. دغه کور د چا کور ده؟ دا چې دی دا د شمس کور دی. د شمس، د شمس الهدا شمس. ښه یعنې دا چې د ډګروال صاحب نور الهدا شمس کور ده، دا همداسې ده که نه ما غلطه کړم؟ ښه ډېر اعلی. دا د ارواښاد شمس الهدا شمس او د هغوی د پلار نیکه او د بچیانو یې بیا وروسته چې د شمس تخلص کوي د هغوی کور ده. ښه ما اورېدلي وو چې دوی دلته یو جومیات هم جوړ کړی و دې خوا کې د شمس دوی جومیات. ښه دا جومیات. ښه دوی یعنې دوی لوی خدمت کړی دی سیمې ته د شمس الهدا شمس کورنۍ. ښه ډېر اعلی. نو اخوا ته د دوی دیره او حجره هم وه او پاسې حجره. دا دیوالونه ډېر پخواني ماته ښکاري. نو زه فکر کوم چې دا د یو 200 کالو پخوا دي. 15 پښتې. ښه دا د کونړ سیند خو ولا چې ډېر خوندور روان ده. نو تاسو پکې کله دلته مشاعرې غونډې کوئ داسې دا شعر بلې تاسو څه ویلي صاحب؟ مشاعران خیر نه راځي خو مشاعرې کسان شته شوق لري خو زیات توجه یعنې دغه کونړ سیند کله نه ستایه؟ نو د کونړ سیند باندې ډېرې شاعري شوې ده، شاعرانو یې کړې ده. ښه ډېر اعلی. خو اوسېدونکي دلته چې کوم دي هغه ټول در په در یې بېچاره هغه لیکوال او کوم چې قابل خلک نور ځای ته څوک پاکستان کې دي، څوک په د هغه وخت د حالات د وجې خلک در په در دي که نه. ډېر اعلی. ښه هغه بېله خبره ده که نه، واقعا ستونزه خو ده
ستونزه خو ده لنډه یو شعر به ته ویم دا. ښه مهرباني راځه ته خو یو شعر دې یو ووایه. شعر به ته ویم. وایي د وطن د ناوې شال مې شو ګرو ګرو. ښه د وطن د ناوې شال مې شو ګرو ګرو. چای پت وتښتوو چای پلو. ښه چې وطن پسې هر څو چغې را وکړي. اوهو مسافرو مې اوښتې په کنډو. اوهو داسې خلک مې په دې سترګو لیدلي چې دا خپل وطن یې بل خوا چلوو. بابردیه ته به چا چا سره حساب کوې. ښه بابردیه ته به چا چا سره حساب کړي. ښه د هر چا رسونه ستړي شو په لو لو. ډېر الله والله دا چې وطن عجب چې دی کومه شعر دې وویلې. دا وطن چې دی مسلکیانو او پوهانو چې چا څه وس شوی که نه په دې چا اثر نه کړی په ورانېدو. افغانان چې دي افغانان ها دې کې بحث نه کوو ګورې دې کې بحث نه کوو ډېره مننه. موږ بحث په دې ده چې د کونړ ښکلا وستایو د کونړ د خلکو فرهنګ او کلتور وستایو. دا ډېر با فرهنګه خلک دي. هر کور کې یو شاعر ده د دې هر یو په کونړ او د لورګل بیا په خاص توګه په هره سیمه کې شاعران دي لیکوالان دي عالمان دي دانشمندان دي پوهان دي او دغه کسان دي چې د افغانستان د کلتور او فرهنګ د رشد او انکشاف لپاره ډیر کار کړی. داسې نه ده؟ ښه نو تاسو به ورته څه کار وکړئ؟ څه کار کوئ اوس؟ څه کار کوئ؟ زه خپله ما پوهنتون نه فارغ شتم. ښه کوم پوهنځی دې ویلی؟ طب معالجوي. طب معالجوي. ښه نو دی خو دې لارې نه خو ډېر کار کولی شي. تا دلته د یو کلینیک تابیا کړې ده؟ بس زما داسې تاج پاتې ده سداش چې مې وشي انشاءالله د عملي کار دی یو کال انټرنشپ هغه پاتې ده هغه وکړم بیا زه خپل د وطن جوګه کېږم. یعنې نو د لورګلیانو ته چې خارج کې دي نه وایي چې راځئ یو کلینیک جوړ کړو؟ څه ورته وایي دوی ته؟ ولې نه ورته وایم خو دلته اصلا کې داسې دی چې حالات هغه به د دې د ژوند او طریقې سره به آموختن نو مرسته به وکړي که نه؟ مرسته دې وکړي که نه؟ مرسته وکړه بالکل مرسته اړتیا لرو خو چې داسې کسان نه مرسته ولیږي چې هغه معاهده کسان وي مخلصه کسان وي چې نورګل کسان وي او په نورګل خفه کېږي غلو ته نه بېایمانو ته نه. دا زما خاص ریکویسټ دی خلکو نه خارجیان چې دي په ډنمارک کې دي په جرمني کې دي په نړۍ بهر خونج کې دي او ستا د تلویزیون لارې هغې خبرې نو دا سوال دی چې مرسته کسان ته پیسې ورکړي کومه چې هغه کسان معاهده کسان وي غلط نه وي خاینه نه وي. ډېره مننه. دا وطن ډېر خلکو ضرورت دی ډېره مننه ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. دلته ډېر ځوانان د دې کلي راغلي دي او موږ سره بس راټول شوي دي. خوشحاله او ارامه اوسئ. ډېر خوشحاله یم چې تاسو مې ولیدلی او هیله لرم چې موږ وکولی شو یوه ورځ له ډنمارک نه دلته راشو یوه ډله او یوه ښه ښکلې مشاعره جوړه کړو. ښه اوس نو یو کس راته ووایي چې دا مخامخ غر په څه نامه یادېږي؟ د وایي سرکڼ غر. سرکڼ به دا سرکڼ او هغه مخامخ چې دی هغه مخامخ کور ته بانډه وایي. بانډه وایي. دې ته بانډه وایي د وړه بانډه خو ته څوک شوړه او ته څوک بانډه وایي. ښه او وایي چې هغه مخامخ کې هغه لرې ښکاري هغه ته بیله وایي. بیله وایي. نو هلته هغه زموږ بیلوال دوستان دي او دلته زموږ کنډو ملګري دي. سرکڼ دي سرکڼ ډېر اعلی ډېر او اخوا کې زموږ کوم هېوادوال دي هغه چې دی سرکڼ دي هغه سرکڼ د باد دیوګل درونه مسافر هغه پاتې دي. ښه او هغه خو به کاشکوټ دی سربند. ښه ډېر اعلی ډېر اعلی. ښه صاحب بلې اوسېږي چې اکثره زموږ د قوم نږدې خلک هغې ته مومند اوسېږي خو هغې ته میټاخیل مومند اپله میټاخیل مومند اوسېږي دې پله دا چې دي دا اپله دې بیا سرکڼ علاقه ده سرکڼ نه دې پله یو ځای د انځری کلی ورته وایي چې هغسې د دغه نه ورته لار ده منوال نه چې معیارۍ نه. ډېر اعلی ډېر اعلی ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. منطقه بیله چې دا مربوط د نورګل نه سربند مربوط د ننګرهار دی. ښه ډېره زیاته مننه. کور مو ودان ژوندي اوسئ. اوس به لاړ شو قدرمن دوستانو دغه دوستانو بس چایونه م راوړي دي یو بل چا میوه راوړې ده دا به یو ځای سره خورو او بیا به دغه د عزیزان راغلل دا نو زموږ نور عزیزان هم راغلل. تاسو په خدای سپارو قدرمنو دوستانو.